السلام علیکم درنو دوستانو، زه پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې هرکلی کوم. امید دی چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دا خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ. ملګرو، نن به په دې باندې کار وکړو چې په فوټوشاپ کې برش څنګه جوړ کړو. راځو تر هر څه لومړی په فوټوشاپ کې یو نوی نیو ډیزاین اوپن کوو. د بېلګې په توګه دومره اندازه کافي. دې دپاره چې په برش کې وروسته سپین دغه په کارېږي، نو د بیکګراوند کلر چینج کوم له دې ځایه. اوس یو نوی لایر اخلم، کنټرول شفټ ان په ترو باندې یا له دې ځایه تاسو کولی شئ نیو لایر واخلئ. دا ګورئ کریټ نیو لایر. نو راځم یو دانه شافي یا هلال دغل هلال رسمومه. دنه یو بله کاپي اخلم، دې ته بل کلر ورکوم. دا په اریزر سره پاکو، تینا دواړه کنټرول کوو. کنټرول نه وروسته یې دا یو کلر د اریزر سره لرې کوو تر څو موږ ته دا پاتې شي. دته یو بیل کلر ورکوم تر څو د شاته بیکګراوند زه سپین ونیسم او دی پکې ښکاره شي. اوس یو بل نوی لایر اخلم، په هغې کې هغه د دې نه لاندې کوم او ام سره یا په ساده اصطلاح باندې د فوټوشاپ په اصطلاح کې ورته رنګټیګولر مارکیو ټول وایي یا مارکیو ټول ساده اصطلاح باندې موږ ورته وایو. جی وهم او فیلنګ ټولز ته راځم، دا سپین کلر سره فیلنګ کوم. که چېرته د سره سپین کلر نه وي نو دا به بیا موږ هلته چې کله وهو د شاته رنګ به هم راځي، خو که چېرته سپین رنګ وي نو دا نور رنګ بیا ورسره نه راځي. مخکې له دې نه چې کنټرول ډي وو یا سلیکشن له منځه ویسو، راځو دلته ایډټ ته او په ایډټ کې چې دی ډیفاین برش پرسیټ دې باندې کلیک کوم. تاسې ګورئ دلته موږ ته نوی آپشن راکړه. مثال د باندې زه لیکم هلال، نوم ورکوم دی خپل برش ته. زمونږ برش تیار شو. اوس که چېرته زه سلیکشن له منځه ویسم کنټرول ډي سره او دا ټول له منځه ویسم او غواړم یو برش دغه کوم، راځم برش ته. په برش کې رایټ کلیک کوم، راځم کوم برش چې ما جوړ کړی و دا دی. اوس یو نوی لایر اخلم او په ده کې خپل برش کاروم. دا دی ګورئ تاسې، دا اوس زموږ برش چې موږ تیار کړه. درنو ملګرو، که چېرته زموږ د خپرونې په اړه کومه نیوکې، انتقاد یا وړاندیز یا پیشنهاد لرئ، کولی شئ موږ ته یې د کومنټ له لارې ورلیږئ. تر هغې چې له یو نوې خپرونه ستاسو په حضور کې حاضرېږم، په خدای مو سپارم. الله په امان.